تاسو ته ما په ټلګرام کې پوسټ کړی و چې موږ به باینانس الفا پوینټ څنګه ګټو. نو د هغې په هکله درته چې موږ به څنګه د باینانس الفا پوینټ ګټو. راځئ په ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم، خو د هغې نه د طریقې نه مخکې تاسو ته زه یو څو خبرې کول غواړم. خبرې دا دي چې دا پوینټ چې تاسو ګټئ دا به تاسو په خپل ډالر ګټئ. مطلب تاسو سره باینانس کم ډالر وي هغه به تاسو په الفا کوین کې په دې کې به ټریډ کوئ پرې. نو موږ تاسو ته چېرته هم داسې نه وایو چې تاسو نقصان وکړئ یا داسې بله څه قصه وکړئ. نو هغې موږ چېرته هم ذموار نه یو. که نقصان کوئ هم ځان نه کوئ، که ګټه کوئ هم ځان نه کوئ. بیا ډېر وروڼه کنسل کوي څوک څه وایي څوک څه وایي. نو اول دې ته مینټلي ځان تیار کړئ چې په دې کې تاوان هم دی. تاوان یې رښتې خو د تاوان نه ګټه ډېره ده. ځکه خلک وایي که نه وایي ګټه په تاوان ده. نو اول به کې لږ تاوان کوئ. نو د ټولو نه اول خو به تاسو راشئ دلته کې والټ ته، باینانس والټ باندې به کلیک واخلئ. دلته به زه تاسو ته یو کوډ راکړم، هغه به ځان سره کاپي کړئ یا په یوټیوب کې درته هم راکړم ډسکرپشن کې او په ټلګرام چینل کې. دلته به یې ریفرل باندې کلیک واخلئ. دلته به لږ کته راشئ او دلته به دې انټر ای ریفرل کوډ په دې باندې تاسو کلیک واخلئ. تاسو ته ما یو کوډ راکړی و دلته پیسټ کړئ او دلته به اوکې باندې کلیک کړئ. دا ولې دا که چېرته تاسو دا زما دا کوډ ورکړئ تاسو ته دلته کې 10% تاسو ته دلته کې پیس میلاویږي. مطلب 10% تاسو ته په پیس کې کمې راځي په الفا پوینټ په ټریډینګ کې. اوس راځو چې الفا پوینټ څنګه ګټلی کېږي او د دې طریقه سره نو ایکسچینج ته واپس راوړئ. دلته خپل په پروفایل باندې کلیک کړئ. دلته په دې الفا ایونټ باندې کلیک کړئ. دا نو دا به زموږ اکاونټ دی، زموږ سره دوه اکاونټونه دي، خو په دې کې به تاسو یو خیال کوئ چې په یو موبایل کې به ستاسو سره به د باینانس یو اکاونټ وي. مطلب یو اکاونټ به صرف ساتئ د باینانس، ځکه چې بیا ستاسو ټریډینګ والیوم نه بره کېږي. صحیح ده. که چېرته تاسو په یو موبایل کې دوه اکاونټونه لرئ بیا ستاسو دلته کې والیوم په پورته نه ځي. نو دا احتیاط وکړئ چې ستاسو سره په موبایل کې یو اکاونټ پکار دی، یو ورسره وي پي این باندې استعمالوئ. دلته کې اوس چې تاسو راشئ باینانس الفا پوینټ د دې د ګټلو طریقه سره او د دې غونډه طریقه دلته که تاسو راشئ رولز اف باینانس پوینټ دلته که تاسو ته وایي که ستاسو سره $100 نه وایه $1000 پورې پاتې نو تاسو ته دلته کې میلاویږي 1 پوینټ د ورځې. دا پرېږدئ، دا درته زه نه ځکه زموږ سره دومره ډالر نشته. نو کته د رولز اف والیوم پوینټ په دې باندې راته کلیک کوم. دلته که تاسو $2 والیوم جوړ کړئ نو تاسو ته 1 پوینټ میلاوي. که 4 جوړ کړئ دلته کې تاسو ته 2 پوینټ میلاوي. که $8 والیوم جوړ کړئ دلته تاسو ته 3 پوینټ میلاویږي. نو دا یې د والیوم په والیوم باندې کم پوینټ راکوي. دا د هغې حساب دی ټریډینګ چې تاسو وکړئ د والیوم چې کوم دی دا به تاسو ته 24 غنټې وروسته تاسو ته اضافه کېږي. په هغه ټایم تاسو سره والیوم نه اضافه کېږي. دلته کې راځئ ایر ډراپ باندې درته کلیک اخلم. دلته کې دا ان ډیټ دی. کله چې ایر ډراپ راشي دلته کې تاسو ته ټیک لیکلی یا درته داسې کلایم لیکلی هغه دلته به تاسو جاین کوئ. زموږ ته چې کومه ګټه راکړې وه هغه دې ایر ډراپ راکړ اوس اینډ شوی دی. دلته کې تاسو ته اول پوینټ څو پکار دي. تاسو ته تقریبا 200 پوینټ پکار دي چې هر یو ایر ډراپ تاسو جاین کړئ. 200 پوینټ تاسو ته پکار دي. هغې بیا ستاسو نه صرف 1500 کټ کوي، 15 پوینټ کټ کوي، سوا درنه نه کټ کوي ځکه نور به ستاسو سره پراته وي. خو دلته کې که مثال کې تاسو 15 ورځې تاسو ان کوئ نو کله 15 ورځې پوره شي نو په 14مه ورځ باندې ستاسو نه د اولنۍ ورځ 2 پوینټ کټ کېږي. ځکه که تاسو هغه استعمال نه کوئ نو ستاسو نه کټ کېږي. اوس راځئ دلته کې تاسو په الفا پوینټ کوین کې تاسو ټریډینګ څنګه کوئ. دلته به راشئ په مارکیټ په کلیک واخلئ، په دې الفا په کلیک واخلئ. خو اوس دلته کې ټوله طریقه په دې ځای کې ده. دلته که تاسو د $4 والیوم جوړوئ نو تاسو ته به هغه $14 جوړېږي. هغه طریقه درته زه ښیم. ګوره یو دا دی دا چې دې ته صرف دا زیړه نښه شوې ده، یو دا کوین دی او یو دا دی چې دا ایکس 4 یې ورسره لیکل دی یا ایکس 4 یې ورسره لیکل دی. د دې څه مطلب دی؟ مثال کې که تاسو د $4 والیوم جوړوئ او ستاسو د $14 جوړېږي. د ایکس 4 دا مطلب دی. نو په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. دلته چې تاسو کله هم کلیک واخلئ، کله چې تاسو ایکس 4 والا په دې باندې کلیک واخلئ، مثال کې زه پکې یو ووهمه، په دې ټریډ به کلیک واخلئ او دلته کې تاسو لیدلی شئ دا دلته انسټنټ دی.
نو دلته انسټنټ ته وایي نه اړوئ، دلته کې ریبل ته واړوئ. زه یې ریبل ته ولاړوم. په دې کې تاسو دلته کې اخلئ او خرڅوئ، نو تاسو ته به دلته والیوم میلاوي. که تاسو دلته به انسټنټ کې جوړ کړئ نو دلته والیوم تاسو ته بیا نه میلاویږي. تاسو به په دې کې خیال کوئ. دلته کې تاسو لیدلی شئ چې دلته کې مینیمم یوزیټي 0.0.1 د دې تاسو اخیستی شئ. صحیح ده. نو دغه د والیوم طریقه ده. دلته کې مثال کې زه ورته 50 دونه پې کېږي. نو تاسو اوس دا اخلئ څنګه؟ دلته کې تاسو ډایرکټ ووایئ زما سره اوس په دې کې بیلنس نشته، خو تاسو که دلته کې 8 USDT ماته دلته ښایي که نه، تاسو دلته کې ډایرکټ بای کوئ او بیا ډایرکټ سیل کوئ. ډایرکټ چې سیل کوئ دلته کې کم پرایس باندې تاسو اخیستی هغه ورته دلته کې کوئ، ډایرکټ به ستاسو دغه سیل کېږي. دغه طریقه به بله ویډیو کې درسره میلاویږم. د الله په امان.